سلامونه، خدای دې وکړي چې ټول به ښه وروغ یئ. له مودو وروسته مو یو ځل بیا خدمت کې یم او یو خوشخبري زما دپاره چې سبسکرایبر مې 1000 واوښته. نو لومړی شرط یې پوره شو، یو بل شرط هم پاتې دی 4000 ګنټې ویډیو کتل. نو کوشش کوئ ملګرو زما ویډیوګانې ګورئ. زه هغه ویډیو خپروم چې هغه ستاسې په ګټه وي او کوشش مې همدا وي چې اول یې په ثبوت رسوم بیا هغه ویډیو تاسو ته جوړوم، هغه که ټکنیکل او که د هر څه. نو نننۍ ویډیو د زده کړې په اړه ده. یو کتاب ما دغه پیج ته جګ کړی و، انګلیسي بنهانوي ورځو کې تقریبا 303 ورقې و. نو هغه ډېرو ملګرو کمنټونه کړي چې دا موږ ته په پی ډي اف کې وسولېږه. دا ګوره 4 که 5 پوسټونو کې ما دا کتاب سکرین شاټونه واخیستل او هغه مې پیج ته اپلوډ کړه. خو اکثره ملګرو بیا پوښتنه کوله چې دا پی ډي اف کې موږ ته ولېږه. همدې دپاره مې دغه ګوره انګلیسي بنهانوي ورځو کې همدې دپاره مې دغه ویډیو جوړه کړله. نو دا ویډیو وګورئ او زه تاسو ته یو ګروپ جوړوم د واتساپ، هغې ته د هغې لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن کې اچوم او هغې دې خوا نه جوین شئ او زه به هلته بیا دغه کتاب درته اپلوډ کړم. یو بل په دې سکرین ګورئ دغه نمبر زما واتساپ نمبر دی، په همدې نمبر واتساپ راته میسج وکړئ، زه به تاسو ته هلته هم ولېږم او درته واتساپ به یې کړم. او تقریبا د نور کتابونه ما سره انګلیسي په هکله ډېر دي، هغه به هم انشاءالله دغه ګروپ کې درته اپلوډ کړم. ګوره انګلیسي کیسې دي او ډېر زیات کتابونه راسره دي. که بیا هم کوم یو په کار و دا ګورئ چې هر یو همدې کې په کار و، ما ته میسج وکړئ او زه به یې تاسو ته ولېږم. نو ملګرو دغه وه لنډه ویډیو. خدای دې وکړي چې خوښه شوې وي راته میسج وکړئ یا واتساپ ته یا دغه ګروپ جوین کړئ. نور کتابونه هم اپلوډ کوم. تر بلې ویډیو هم په الله باچا سپارم. ښې چارې د الله په امان.